د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. خبرې روانې دي خو ترینګلتیا لا هم پر ځای ده. ذبیح الله مجاهد ویلي پاکستاني ځواکونو پر سپین بولدک برید کړی، خو افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره غبرګون نه دی ښودلی. هیڅ ډول نوي پوځي عملیاتو ته اجازه نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د سولې جرګه یې رابللې. او د لبنان پر سویل د اسرائیلو په بریدونو کې یو تن وژل شوی او 9 نور ټپیان. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. په داس حال کې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغېدو لپاره د خبرو دریم پړاو د ترکیې په استانبول ښار کې روان دی. په سرحدي سیمو کې تازه ترینګلتیاوې راپورته شوې دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ډزې شوې، خو د افغان ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره غبرګون نه دی ښودل شوی. له بلې خوا د پخواني امریکایي استازي زلمي خلیلزاد لخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار د څرګندونو وضاحت غوښتل شوی چې ویلي و چې سیستم د کابل له هوکړې د عملي کېدو مخه نیسي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغېدو لپاره د خبرو دریم پړاو د ترکیې په استانبول ښار کې روان دي. په سرحدي سیمو کې تازه ترنګټاوي او سیاسي څرګندونو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا د بحث اصلي محور ګرځېدلی دی. د رسنیو د راپور له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په استانبول کې لومړۍ ورځ پای ته رسولې ده. د ریپورټونو له مخې د پاکستاني پلاوي له لوري خپله طرحه له افغان استازو سره شریکه شوې او پر مهمو موضوعاتو بحثونه ترسره شوي دي. ټاکل شوې چې دغه خبرې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب د جمعې په ورځ یو ځل بیا پیل شوې. دغو خبرو اترو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د اوربند د غځېدو او د متقابل تفاهم د پیاوړتیا د هڅو په سترګه کتل کیږي. د بله خوا د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د استانبول د مذاکراتو له پیل سره هم مهاله د پاکستاني ځواکونو له لوري پرون مازدیګر د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ډزې پیل شوې چې د سیمې اوسیدونکي یې اندېښمن کړي دي. د ده په وینا د افغانستان د سرحدي ځواکونو له لوري د مذاکراتي ټیم د درناوي او د ملکي خلکو د مرجوب د مخنیوي په موخه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د مجاهد په وینا په تیر پړاو خبرو کې دواړو لورو د اوربند د غځېدو او د هر ډول سرحدي تجاوز د نه ترسره کېدو هوکړه کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې پخواني امریکي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له څرګندونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. اسحاق ډار څو ورځې وړاندې په پاکستاني پارلمان کې ویلي و چې د کابل د سفر پر مهال یې له اسلامي امارت سره ښې لیدنې کړې، خو دا هم ور معلومه وه چې سیستم اجازه نه ورکوي څو د توافقاتو عملي کولو ته داخل شي. پاکستانیان، افغانان او نور اړوند لوري باید پوه شي چې کوم تعهدات، تفاهمونه او توافقات شوي وه. کله چې د ویل سیستم مقصد یې څوک یا څه، آیا د آی اس آی مشر جنرال ملک، فیلډ مارشال عاصم منیر، کابل څوک؟ نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د احتمالي جګړې خطر له امله ډېرې اړینه چې د دغو څرګندونو حقیقت روښانه شي. شنونکي باور لري چې د استانبول خبرې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو وروستۍ هڅه ده، خو د سرحدي نښتو دوام او د سیاسي اختلافونو څرګندونه ښیي چې د باور فضا لا هم نازکه ده.
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د نومبر پر 12مه نیټه به د ایالت د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د سولې یوه پراخه جرګه راوبولي. د چارواکو په وینا د دې جرګې موخه د ایالت دننه د نوي پوځي عملیاتو پر ضد د سیاسي او ټولنیز تفاهم رامنځته کول دي. د پاکستان مرکزي حکومت هم دغه جرګې د ګډون بلنه منلې ده. د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی مشر بابر سلیم سواتي د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند له یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې حکومت به په ایالت کې هیڅ ډول نوي پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. سواتي زیاته کړې چې اسمبلی په تېرو 2 میاشتو کې د قانون او نظم پر وضعیت مفصل بحثونه کړي او د پایلې ته رسېدلي چې هر ډول جګړه ییز اقدامات به د خلکو کړاوونه نور هم زیات کړي. د ایالتي حکومت د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار شفیع جان هم تایید کړی چې د نومبر پر 12مه به د ایالت والي د سیاسي ګوندونو مشران د مدني ټولنې غړي وکیلان او خبریالان د سولې جرګې ته راوبلل شي. د اسلامي امارت مشرتابه د لوړو زده کړو وزارت د قضا او افتاء څانګو مسؤلینو دیني استادانو او شاوخوا 1200 تنو فاضلانو سره په یوه پراخ غونډه کې مهمې سپارښتنې ترسره کړې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت په خپل پیغام کې ویلي دغه غونډه د کندهار ولایت په مرکز کې د اسلامي امارت د ګڼو مسؤلینو او د لوړو زده کړو وزارت د اړوندو څانګو د مشرانو په ګډون جوړه شوې وه. د غونډې پر مهال د اسلامي امارت مشرتابه د دیني عالمانو، مدرسو د استادانو، فاضلانو د رول او مسؤلیتونو یادونه وکړه او هغوی د اسلامي نظام د پیاوړتیا او شریعت د تطبیق لپاره د لا زیات اخلاص، یووالي او اطاعت سپارښتنه وکړه. د ښاغلي فطرت په خبره عالی قدر امیر المؤمنین په خپله وینا کې د نیت د صفا، د شریعت د استقامت، د اسلامي قوانینو د شریع کولو او د اسلامي نظام د ملاتړ پر ارزښت مفصل معلومات وړاندې کړل. مشرتابه زیاته کړې چې د اسلامي نظام د اقامې ستر هدف د شرعي محاکمو او صحیح قضا له لارې د شریعت عملي کول دي. نو له دې امله د افتاء او قضا د څانګو فاضلان باید هڅه وکړي چې په خپلو مسلکي مهارتونو کې لا زیات پرمختګ وکړي ترڅو د مسلمانانو د خدمت بهتره زمینه برابر شي. علی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله تعالی په کندهار کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دیني جامعاتو او تخصصاتو د قضا او افتاء څانګو د مسؤلینو او فاضلانو په پرتمینه غونډه کې ګډون او ارزښتناکه وینا وکړه. په دې غونډه کې د دیني جامعاتو د مسؤلینو او 1200 تنه فاضلانو ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې رئیس قاضي القضات شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم حقانی، د مرکزی دارالافتاء رئیس شیخ الحدیث مولوی خیرجان، د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوی نظام احمد ندیم او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو او علما کرامو هم ګډون درلود. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دیني جامعاتو علما کرامو او فاضلانو ته د وینا په ترڅ کې هغوی خپل درانه مسؤلیت ته متوجه کړل. له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکړ او د اسلامي امارت د حاکمیت اصلي مقصد یې د محمدي غرا شریعت نفاذ یاد کړ. هغه جناب په خپل وینا کې د اخلاص، نیت، وحدت، اتفاق، اطاعت، د اسلامي نظام ملاتړ پر شریعت استقامت او د ټولو حکومتي قوانینو د شریع کولو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. د دیني جامعاتو د افتاء او قضا څانګو فاضلانو ته په ځانګړي خطاب کې وویل د اسلامي نظام د اقامې لوی هدف د شرعي محاکمو او صحیح قضا له لارې د شریعت تطبیق دی. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې په افتاء او قضا کې ښه مهارت ترلاسه کړئ څو د مسلمانانو ښه خدمت وکړای شي. تاسو به د قضا د دروند مسؤلیت در سپارل کیږي نو په پوره جرئت به شرعي فیصلې کوئ او د چا تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی زما تر تاثیر لاندې به هم نه راځي. په تاسو کې چې تاته د فتوا مسؤلیت سپارل کیږي باید ډېر محتاط واوسئ. د افتاء اصولو ته به ډېره پاملرنه کوئ او په فتوا کې د ډېرو علماو سره مشورې او د هغوی نظرونه اخلئ. کوشش وکوئ د فتوا اصلي مرجع مو د متقدمینو علماو کتابونه وي او د معاصرو علماو فتاواوې مو د ممد مرجع او پرې ماخذ په توګه وي. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خپل وینا په یوه برخه کې علما کرام متوجه کړل چې په درسي حلقاتو کې د امامت کبرا مهمه مسلې ته پاملرنه وکړي څو طالبان او مسلمانان د شرعي امامت د مهم مسؤلیت او لوی اسلامي ارزښت څخه خبر شي. ځکه د شرعي امام او اسلامي نظام وجود له پیړیو څخه له مسلمانانو ورک و. اوس چې اسلامي نظام الله تعالی قایم کړی باید خاص او عام مسلمانان باندې خبر شي. دغه ډول علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په خپل وینا کې د علما کرامو
عوامو مسلمانانو له ملاتړ او همکارۍ مننه وکړه چې د اسلامي نظام په قیام د شریعت په تطبیق او د فرامینو په عملي کولو کې له اسلامي امارت سره کړې ده. د غونډې په وروستۍ برخه کې فاضلانو ته د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د حنفي مذهب د مشهور او معتمد کتاب رد المحتار علی در المختار درس ورکول سو. ټول علماو او فضلاو دغه تبرک له حاصلولو وروسته د بیعت تجدید هم وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دراني پاکستاني طالبان د پاکستان کورنۍ ستونزه ولې ټینګار کړی چې د اسلام آباد نشي کولای د شبه نظامیانو ستونزې حل کړي ترڅو په افغانستان کې د دې ډلې بریدونه کنټرول کړي. کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو که بریا ونشي په داسې حالت کې وضعیت ډیر ستونزمن کیدای شي. تو ایسی باتیں کر کے اپنے اداروں کو آپ ڈیمورلائز کیوں کر رہے ہیں؟ ولې د دې ډول خبرو په ویلو سره خپل پلویان مایوسه کوي؟ د اسلامي امارت او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ دریم پړاو مذاکرات نن په استانبول کې پیل شول. د اسلامي امارت د استخباراتو لوی مشر عبدالحق وثیق او د پاکستان د استخباراتو مشر عاصم ملک د دوړو لورو د پلاوي مشري کوي. په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې هیله لري اسلامي امارت په حکمت عمل وکړي څو د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېچونه کم شي. د پاکستان د دفاع وزیر ټینګار کړی چې اسلام آباد له اسلامي امارت غواړي ترڅو د افغانستان له خاورې پر پاکستان د ترهګرو بریدونو مخنیوي وشي. هغه غوښتنه چې له افغان لوري غیر منطقي بلل شوی، خو خواجه محمد آصف خبرداری ورکړی چې کدا خبرې له اسلامي امارات سره نتیجه ورنکړي نو جګړه به وشي. کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو اس وقت که بریا ونشي په داسې حالت کې وضعیت ډیر ستونزمن کیدای شي. په وخت کې زموږ انتخاب دا دی چې که زموږ په خاوره تیری وشي یا زموږ خاوره او خلک هدف وګرځي نو بیا موږ هماغه کار کوو چې زموږ پر ضد کیږي. ہماری سرزمین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سناتور سیف الله ابرو په خپل تازه وینا کې د افغانستان په اړه د خواجه آصف پر څرګندونو نیوکه کړې او ویلي چې هغه د خپل ورستیو څرګندونو په وسیله موږ د افغانستان سره جګړې ته راکاږي او باید د خواجه آصف پر څرګندونو بندیزونه ولګول شي. تو ایسی باتیں کر کے اپنے اداروں کو آپ ڈیمورلائز کیوں کر رहे ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ولې د دې ډول خبرو په ویلو سره خپل پلویان مایوسه کوي. زه غواړم چې د هغه مرکې هم بند کړل شي. باید د دغو کارونو او خبرو څخه ډډه وشي. د هېواد عزت او حقونو اړوند مسایلو پر ځای دا ډول خبرې کول څه ګټه لري؟ د پاکستان د دفاع وزیر لدی وړاندې ویلي و چې د دوی د خبرو اترو هیئت یوازې د تحریک طالبانو پاکستان په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته ځي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دراني ویلي و چې اسلام آباد هڅه کوي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به په پاکستان کې د ترهګرو ډلو بریدونه حل نه کړي. د دراني په وینا تحریک طالبان پاکستان د پاکستان یو کورنۍ ستونزه ده او ریښې د اسلام آباد له ناسمو سیاستونو څخه د قبایلو سیمو د خلکو ناراضی توپ دی. در حالی که یک بازی است، یک پروژه است که در آن انداختند تا مسائل مخالفین تی دی پی یا را میگن که افغانستان حمایت میکرد، در حالی که مقامات خود تی دی پی در تمام نقاط پاکستان اعلان کرد که ما مستقل هستیم و میخوایم که دولت اسلامی را در پاکستان پیاده کنیم و ما حمایت کدام کشور نداریم، که خود به ذات خود ادعای از اینها را یا تهمت‌های مقامات پاکستان رد کردند. په هر حال دغه خبرداري په داسې حال کې کېږي چې اسلامي امارات تل د ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان شتون په افغانستان کې رد کړی او ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد په ځانګړي توګه پاکستان خلاف کار ونشي او که د هر هیواد لخوا پر افغانستان تیری وشي سخت ځواب به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې پر ولسمشر احمد شرع د بندیزونو لرې کولو لپاره د امریکا طرحه
تصویب کړې ده. دغه طرحه په 14 مثبتو او د چین په ممتنع رایو سره تصویب شوې ده. له مخې د شرع سربیره د سوریې پر کورنیو چارو وزیر انس خطاب هم لګېدلي بندیزونه لرې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د سوریې ولسمشر د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډانالډ ټرامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د هند سفارت له چارسنبالي کرن یادف سره په کابل کې کتلي او دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او د کرنیزو ماشینونو د وارداتو په اړه یې مفصلې خبرې اترې کړې دي. د کرنې وزارت د خبرپاڼې له مخې وزیر عمري د اقلیمي بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مقاومت لرونکو نباتاتو د څېړنې پر اړتیاو ټینګار کړی او د علمي او تخنیکي همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د هند سفارت چارسنبالي کرن یادف ژمنه کړې چې هند به په افغانستان کې د افغان هند څېړنیز مرکز په نوم یو مهم علمي مرکز جوړوي څو د کرنې د نویو ټکنالوژیو او د زراعتي تولید د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. په دغه کتنه کې د کرنې وزیر له هندي لوري غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ په بېلابېلو برخو کې عملي پروژې پلي کړي او افغان سوداګرو ته د ویزو په ترلاسه کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د لبنان دولتي خبري آژانس د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د لبنان په سویلي برخو کې یو تن وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اسرائیلي جنګي الوتکو د لبنان د سویل په استوګنیز سیمو بمبار کړی چې له امله یې ملکي خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. اسرائیلي پوځ تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د لبنان په سویلي سیمو کې د بریدونو نوې څپه پیل کړې او ادعا یې کړې وه چې د حزب الله ډلې پوځي مرکزونه او تاسیسات په نښه کوي. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ سرحدي نښتې زیاتې شوي دي او دواړو لورو یو بل د بریدونو په ترسره کولو تورن کړي دي. عزتمنو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه وخت، ښه شیبې، ښې چارې.